دا مونږ په پیله سټارټ کې وي چې زمونږ یو مشر بیمار دی حجر ماما هر سړی به پیژني زمونږ د کلي اوسېدونکی دی د هغه سره به یو دوه درې خبرې کوو چې د هغه ته څه تکلیف دی نو حاجي صاحب راول خو ته سلام وایم السلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب څه مسله ده راته دې کتونکو ته ووایه چې هغه تاسو ته بیا مونږ هغوی سره هیلپ وکړي نو تاسو مونږ ته دغه مسله بیان کړئ مسله دا یاره به کمزوري وي پیسې میسې دغه څه خراب وي نصب نشته دی لکه سمدا را سره وکړي نصب به یې خوړل ها ګرانو کتونکو دا چې زموږ یو مشر دی اجړ ماما دی پالج هم په یو سایډ باندې والي دی نو تاسو زموږ غونډو درخواست دی چې د سره پوره تعاون وکړئ هغه خو د خبرو چل هم نه ورځي خو بس د غونډو نه توقع لرم چې تاسو د دوی سره وردېږئ او مرسته ورسره وکړئ حاجي صاحب سره څه ستا له موږ داسې څه وکړو چې ته د غیرتي پښتانه دي ګوري چې تا سره موږ داسې څه له وکړو چې که د نغدو امداد هم وکړو که نه چې ځان له پې دوایي مه ووهلو دغه کار به پې وکړو لکه څومره امداد ته ستا څومره دغه دی ستاسو وس کېږي که نه اوس درته ماله 2000 راکړه یا 3000 راکړه یا 4 او ستاسو په وس نه کېږي ما کار خو هم نه دی په کار کړه حاجي صاحب وایي پرون نایلې بوتلې وې او وایي ستاسو سره 50 روپۍ نه وي دا خبره حقیقت ده بلکل دا حقیقت نو ګرانو کتونکو دلته په دې باندې مونږ ډېر خفګان کوو چې یو مشر زمونږ د پلار په ځای دی د نیکه په ځای هم دی او د هغه سره د یختو دپاره 50 روپۍ نه نو دا زمونږ دپاره ډېره د شرم خبره ده چې زمونږ په دې معاشره کې ژوند تېرو د دې به الله پاک زمونږ نه تپوس کوي چې تاسو په دې معاشره کې ژوند کوئ او تاسو د دې بابا تپوس نه کوئ نو بیا خو به الله پاک زمونږ سره د دې حساب کتاب کوي او تپوس به م رانه کوي ګرانو کتونکو دا د دې بابا سره مونږ خبرې وکړي د دې بابا چې دی نو خپل زامن نشته او دا د دې ورېرونو سره پاتې کېږي نو د دې وراره سره ول خبرې کوو چې د ده په زړه باندې څه تېرېږي او د څه ستونزې لري چې ده له مونږ څه وکړو هلو السلام علیکم زما محترم مسلمانانو وروڼو لکه مونږ د خپل تره سره داسې وخت تېر کړو لکه د خپلو بچو او ده مونږ د ده اهمیت راکړو د خپل پلار په شان خو زه د بېوسۍ او د دغه زه هېڅ دغه نشم کولی دا الله ته پته ده په دې غریبۍ کې لکه زموږ وروڼو مونږ سره ښه تعاون وکړو په خپله او 2 پیرې 3 پیرې مونږ ډاکټر له ویوړو او په دې غریبۍ کې 15-13 روپۍ هم پرې ولګولې او دلته په پردي کور کې اوسېږو د اوس په تاسو دا حالات زموږ وینې چې زموږ په دې کور کې څه حالات دي چا خبره چې هغه د لرګو د اخیستو وس هم زموږ نه کېږي او بس به ورته ته مخکې دا ویډیو وښیه ګرانو کتونکو چې دی نو د بل وراره دی دغه سره خبرې کوو نن سبا د ملک حالات چې تاسو وګورئ نو کرونا وایرس راوتی دی نو هغوی سره ملک دوی دیاړي مار دی نو دوی ته چې دی نو هغه دیاړي د دوی بنده شوې ده نو څوک په یاره چې دیاړي بنده شي نو دا چوله به په څه چلیږي او واړه واړه ماشومان دي نو ده سره هم یو 2-3 خبرې کوو چې دی څه وایي السلام علیکم ګرانو کتونکو زموږ دا تره دی دا بیمار دی موږ ډېر بېوسه یو او دیاړي مزدوري نشته او ډېر بېوسه یو کور ډېر ګډوډ دی او پیسې میسې درک راسه نشته او بس حالات ډېر خراب دي زه د دې کلي MP تم خواست کوم چې دلته راشي وړه راغلي دي حقدار ته نه میلاویږي نو پکار دی چې هغه وړه دوی ته میلاو شوی وي نو دوی به ځان له د ماشومان دي روټۍ موټۍ پروګرام خو بولې تاسو کړی وي که نه خو ګیله په دې چا نه به وایي ګیله کوو نو زما د کیمرمین ته خواست دی چې دا غونډ کمره درته وښیي زما په خیال چې باران وریږي او چې دی نو دا راحساس یم نو کیمرمین ته به زه ووایم چې دلته د کور د ماحول ومښوي دا تاسو ته ښکاري دا د دوی د کور حال دی د بارانونو ورځې دي او چې دی نو د دوی د کور دا حالات دی تاسو دا دیوالونه هم راپرېوتي دي هېڅ وس دره کې نه لګي نو چې موږ د دوی سره وردېږو پوره مرسته ورسره وکړو چې زموږ د اوسه څه کېږي نو چې موږ دوی له راولېږو د چا زکات مشران وي د زکاتونو او د دې خیراتونو دا روژه هم را روانه ده او خلک ورکوي نو هم دا د هغې مستحق دي د هغې خیراتونو د هغې زکاتونو دا خلک چې دی دا مستحق دي او د کیمرامین ته به زه ویم چې دلته دا غونډه کمره وښیي چې
چې دا په دې کې دوی سملي آیا کو دا په دوی را پرېوته نو د دې ذمهوار به بیا څوک